د تور غونډۍ بندر د پراختیا او پانګونې هوکړه لاسلیک شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریلي ترانسپورټي شبکې د همغږي کولو د دوه اړخیزه همکاریو د پراختیا د انتقالاتو د زیاتوالي او سوداګرو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د تور غونډۍ بندر د پراختیا او پانګونې په تړاو یو تړون لاسلیک شو. دغه تړون د ټولګټو چارو وزارت د اوسپنې پټلۍ مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده او د ترکمنستان هیواد د ګورولوشیک سهامي شرکت د رئیس سردار قربانوف سره د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت لاسلیک شو. د دې تړون د پروژې په متن کې د تور غونډۍ هرات اوسپنې پټلۍ په مسیر کې د تخلیې او بارګیرۍ لپاره د نویو ګودامونو او تاسیساتو ډیزاین جوړول او فعالول شامل دي چې د یاد مسیر په وچ بندر کې تطبیق کیږي. د ټولګټو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا چې په یاده پروژه د ترکمنستان هیواد له لوري پانګونه کیږي چې د افغانستان په خاوره کې به د افغانستان د قوانینو د ترکمنستان په خاوره کې به د ترکمنستان د قوانینو له مخې عملي کیږي او تر بشپړېدو او ګټې اخیستنې تر سپارل کېدو وروسته به د پروژې مجموعي قیمت د همدې تاسیساتو له عوایدو څخه ترکمنستاني شرکت ته ورکول کیږي.